د بابر بڼ د بابر بڼ چې د باغ بابر په نوم سره شهرت لري اوس د کابل په ښار کې په یو لوی تاریخي پارک باندې بدل شوی دی او د ورځې په زورګونو لیدونکي د میلې او سیل لپاره ورځي. لیکوال او څېړونکی صفیه حلیم وایي چې بابر د ګلونو ډیر لیواله و، هر بوټي او ګل ته په کتلو خوشحالي دی، په شنو وښو کې به لڅې پښې ګرځېدي او د ګل یوې پاڼې ته به ځیر و. دې زیاته کړې ده د 15 میلادي پیړۍ په پای کې مغول ظهرالدین محمد بابر کله چې د الغبیګ د مړینې نه وروسته د کابل حاکم سو نو د دې ځای هوا او باغونه یې خوښ شول. د یوې غونډۍ په لمن کې هغه شین بڼ چې پخوانۍ ونې یې لرلې او د چینې اوبه پکښې بهېدلې او له دې باغ څخه د کابل ټوله ښار هم ښکارېده. بابر به پکښې خیمه وهلې وه، شعرونه به یې ویل، مجلسونه به یې پکښې کول او قدم به یې پکښې وهه، تر هغه وخته پورې چې بابر په کابل کې وو. د دې باغ د عبور لاره یې سمه کړه او د کښېنستلو ځایونه یې پکښې جوړ کړل. د شیر دروازې د غره په لویدیځو څنډو کې د بابر بڼ چې په 15 جریبه ځمکه کې جوړ شوی نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري او په درو برخو باندې ویشل شوی دی. یوه برخه یې د مسافرو د اوسېدو ځای، دویمه برخه یې جومات او د بابر مقبره ده او دریمه برخه یې زراعتي ځمکه ده چې ډول ډول ونې او د ګلانو بوټي پکښې لګېدلي دي. پوهان رازقي نړیوال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي کله چې بابر کابل ته راغی نو د بابر دا بڼ خوښ سو، د هغه د سمسورتیا او آبادۍ لپاره کار وکړ او خپل ډیر وخت به په همدې بڼ کې تیراوه. له تاریخي او فرهنګي ارزښت وراخوا بابر بڼ د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح یو مهم ځای هم دی چې له ډیر وخت څخه کورنۍ او ځوانان ورځي او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شېبې خوشحاله تیروي. ښاغلی پوهان رازقي نړیوال وایي چې د بابر تاریخي بڼ ډیر ښکلی جوړ شوی. دیوالونه چې ډیر لوړ دیوالونه وو، د خښتو نه جوړ شوي وو، په رواقي شکل باندې ډیر ښایسته تنکاري پکې شوې وه. بل د دې د سرکونو د دیوال په خوا کې لښتي لرل، مثلا بارې لرلې، صوفې لرلې، مثلا باغچې لرلې او هر بوټی میوهدار او بېل میوه د خپل باغ په یوه مشخصه حصه کې نال شوی وو. د ګلانو لپاره هم چې څو انواع ګلان دي د خپل مخصوصو صفو کې دا ګلان دغه شوي. دغه پورې په خپله د کانتینه پورې د چایخانې پورې 12 طبقې لري چې طبقه مرتبه چې اوس هم هغه باسازي شوې ده. البته هغه وخت کې پخه نه وه او خامه وه، د دې سرکونه هم ښه وو، سرکونه هم پاخه شوي. باید ووایم چې د دې دروازې چې معمولا عمومي دروازه یوه په غرب کې ده او بله عمومي دروازه د باغ چې ده د قصر لاندې د جنوب خواته ده، چې هغه سړک چې په خپله د جنوبي اړخ د دیوال نه پاس خیږي فیصل آباد ته ځي، چپ لاس ته بس په خپله بله دروازه ده، خاصه دروازه ده. دې دروازه هم کماني ده، په ډېر ښکلي سبک باندې دا دروازې د دې هم جوړې شوي دي. لیکوال او څېړونکی صفیه حلیم وایي کله چې ظهورالدین محمد بابر په هند کې لودیانو ته ماته ورکړه او هلته یې د مغولو حکومت جوړ کړ نو خپلې کورنۍ ته یې وصیت وکړ چې د ده مړی به په کابل کې ښخ وي، ځکه بابر په کابل کې ډیر وخت تیر کړی و او د کابل هوا یې ډیره خوښه سوې وه. کله چې په 1513 میلادي کال کې بابر مړ سو نو د ده د درو زامنو هندال، همایون او کامران ترمنځ د تخت پر سر جنګ پیل سو. نو له همدې امله د بابر مړی هم هلته په هند کې امانت خاورو ته وسپارل سو. کله چې د بابر زامن په خپلو منځونو کې د هندوستان د باچهۍ د تخت پر سر سره په جګړه بوخت وه نو د لودیانو پاتې شونې پښتانه د شیرشاه سوري تر بیرغ لاندې راټول سول او هند یې له مغولو څخه ونیوی. کله چې شیرشاه سوري هند ونیوی 14 کاله وروسته د بابر افغاني میرمنې بیبي مبارکې شیرشاه ته خواست وکړ د خپل میړه وصیت یې پر ځای کړ او د بابر مړی کابل ته راوړ او په هغه بڼ کې چې د بابر ډیر خوښ و ښخ یې کړ چې له همدې امله دا بڼ تر اوسه د بابر بڼ په نوم سره یادیږي. لیکوال او څېړونکی صفیه حلیم وایي چې د بابر تر مرګ وروسته هم د بابر د لمسو او د ټبر لپاره کابل د اوړي د تیرولو ځای و او هر کال به یوه لویه شاهي قافله له هندوستان څخه د لاهور، پېښور او د خیبر له لارې کابل ته راتله او دلته به یې وخت تیروي.
کله چې د بابر زامن او لمسی کابل ته راتلل نو هر یوه به د بابر بڼ د رغولو او سمسورتیا لپاره ځانګړی پام کاوه. په 18مه پیړۍ کې د نورو ترڅنګ د شاهجهان لخوا د بابر د قبر سره نږدې د مرمرینو ډبرو جومات جوړ شوی دی، خو د بابر قبر هم هغسې وساتل سو لکه چې د ویلي وه. پوهان رازقي نړیوال د بابر د اولادې لخوا په بابر بڼ کې د جوړو سوو آبادیو په اړه داسې وایي چې بابر موشو د زوی جلال الدین محمد باغ جوړولو ته اقدام وکړو او خصوصا د دې مرکز جوړ کړو. هغې نه وروسته شاهجهان هغه څو کاله تر کابل نه لیدنه کړې ده او بالاخره دغه جومات چې دلته موجود دی هغه د شاهجهان د معماریو نه دی. د هغې نه وروسته جهانګیر چې په سلیم باندې مشهور و دې باغ په جوړولو کې خاصه توجه کړې ده. ښاغلی پوهان رازقي نړیوال وایي چې په بابر بڼ کې د افغانستان د شاهانو لخوا هم ډیر کار شوی او ټولو د بابر بڼ د پخوانۍ بڼې د سمسورتیا د ساتنې ترڅنګ نوې آبادي هم پکې ترسره کړي دي. د دې نه وروسته تیمورشاه درانی هم د باغ دغه قصر چې هغه دغه برخه خپل کډه ته چې هغه د مغولو د کورنۍ نه و هغه ته اهدا کړو. د تیمورشاه نه وروسته امیر عبدالرحمن خان په وخت کې خصوصا دغه قصر جوړیږي، د حرم سرای جوړیږي او کاروان سرای جوړیږي. د امیر حبیب الله خان په وخت کې هم توجه کیږي، خاصه توجه چې دی باته شوی د اعلی حضرت امان الله خان لخوا نه شوی. د په وخت کې د عمومي تفریحګاه په حیث یو میله ځای شو او په دې کې د دې خان میلې هم دلته او نور میلې د اخترونو او د هم دلته د هغې نه وروسته نادر خان هم د دې باغ عمراني دغه ته توجه وکړه. په تېره به د بابر مرقد د نادر خان په وخت کې جوړ شو. د ظاهرشاه په وخت کې هم دا باغ د نظره نه غورځېدلی. د بابر له قبر سره یو شمېر نور قبرونه هم تر سترګو کېږي. دا چې دا قبرونه د چا دي په دې اړه د بابر بڼ یو تن کارکوونکی همیشه ګل دشتي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې په هغه وخت کې په کابل کې وپار شوي دي، یو زوی د میرزا هندال، بل لمسی د میرزا حکیم او یو کړوسی د ګوهر نثار نومیږي چې د لوی احمد شاه بابا انګور کېږي او د تیمورشاه میرمن هم پاتې شوې ده. بله دغه مقبره او هغه لیکل شوې لوحه چې ده دا پخوانۍ ده، تاریخي ده. د جهانګیر په وخت کې کله دې باغ نه لیدنه کړې ده، دغه لوحه یې ورته جوړه کړې او دلته یې نصب کړې ده. دا مرمرینه چاردیواري چې تاسو ګورئ دا د په هغې وخت کې جوړه شوې وه تر 19مې پیړۍ پورې وه. د هغې نه وروسته بیا ړنګه شوې ده. د هغې څه پاتې شونې ټوټې دلته پاتې دي. دا اوس دا وره چې باغ رغول کېدو په هماغه تاریخي بڼه باندې دا چاردیواري چې د سکیچ او ډیزاین په یو موزیم کې موجود و او هغې نه په ګټې اخیستنې سره دا جوړه شوې ده. بیا دلته د 2002 کال نه را په دې خوا دا دلته وجود لري. خو په کابل کې د تنظیمي جګړو پر مهال د بابر بڼ هم د کابل ښار د نور برخو په څیر ډیر ویجاړ سو او د دې باغ زړې ونې خلکو پرې کړې. شاوخوا دیوالونه او داخلي ودانۍ په توپونو او مرمیو سوري سوې. خو په افغانستان کې د ښاغلي حمید کرزي په مشرۍ د موقتې ادارې په جوړېدو سره په 2002 میلادي کال کې د دولت لخوا له آغا خان فرهنګي بنسټ سره د بابر بڼ د بیا رغونې قرارداد وسو. د آغا خان بنسټ لخوا د بابر بڼ تاریخي ارزښت په کتو یو ځل بیا دغه ښکلي بڼ په پخوانۍ بڼې سره ورغول سو. ونې او ګلان پکښې ولګېدل او د بابر قبر یو ور بیا په مرمرینو خښتو وپوښل سو چې په اړه یې امان الله صاحبزاده چې هغه مهال د بابر بڼ امیر و ازادي راډیو ته وویل خو کله چې موقته اداره په افغانستان کې جوړه شوه بیا یوه نړیواله مؤسسه چې د آغا خان پراختیایي شبکه ورته ویل کېږي هغه راغله د حکومت د افغانستان سره یې قرارداد امضا کړو. هماغه و چې د 6 کلونو نه زیات موده د باغ بشپړتیا او بیا رغونه وشوه او ټول هغه څه چې وران شوي وو په هماغه پخواني سبک باندې بیا ورغول شول. 1980 کال نه را په دې خوا دا باغ د یوې داخلي مؤسسه چې مؤسسه حفظ و مراقبت باغ بابر ورته ویل کېږي اداره کړي. باغ د سهار نه د ماښام منځ پورې تقریبا خلاص پاتې وي چې د چهارشنبې ورځ د فامیلونو لپاره ځانګړې شوې. په نورو ورځو کې هر څوک کولی شي راشي. خلک باید ټکټ واخلي. اته ډوله ټکټونه لرو د 50 افغانیو نه شروع بیا تر 250 اته تر 350 پورې زموږ د ټکټونو قیمتونه دي مختلف. انواله لپاره 60 افغانۍ ټکټ دی. البته خارجیان ته قیمت جګ دی 250 افغانۍ دی. چیرې کمره ولري بیا 350 افغانۍ دی او د حوض او بازار لپاره ټکټ 50 افغانۍ. دا د موږ د ټکټونو انواع دي. په باغ کې رنگارنګ فرهنګي
ملي رسمي معافل نیسو په هر سویه چی خصوصا هغه د حرم سرای ماڼۍ چې هغه اوس په همدغه اختصاص باندې کار کوي. هلته یو رستوران هم فعال دی او موږ کولی شو هر ډول معافل هلته ونیسو، د هغوی لپاره غذایي خدمات فراهم کوو. همدغه منابع چې ذکر مې کړي یعنې ټکټونه او د کرایه چې میاشتني ډول ترلاسه کوو او د حرم سرای څخه چې معافل نیسو، دغه دریو او د حوض بازي دغه څلورو منابعو څخه مثلا کوم تیر کال زموږ تر 40 میلیون افغانۍ پورې عواید راټول شوي دي. د بابر بڼ اوس نه یوازې په ملي کچه د کابل او د افغانستان د نور ولایتونو د اوسیدونکو لپاره فرهنګي او تاریخي اهمیت او حیثیت لري، بلکې د نړۍ له هر ګوټ نه هغه سیلانیان چې غواړي د مغولو له تاریخ او مدنیت سره ځان بلد کړي یو ځل خامخا د معلوماتو او سیل لپاره دغه باغ ته راځي. همداراز د بابر بڼ د خپل تاریخي ارزښت ترڅنګ د افغانانو لپاره ډیر فرهنګي ارزښت هم لري او هر کال په بابر بڼ کې ملي او نړیوالي ورځې لمانځل کیږي. د مشاعرو، کنسرتونو او سیمینارونو د جوړولو ترڅنګ عنعنوي میلې لکه د نوروز د ورځې میله، د کوچني اختر او لوی اختر د ورځو میلې هم په بابر بڼ او دغه بڼ په کسر کې ترسره کیږي. نو د بابر بڼ تاریخي، فرهنګي او تفریحي ارزښت او اهمیت د پکتو سره افغانستان له یونسکو څخه غوښتنه کړې چې د بابر بڼ د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.